د کندوز ښار ته څیرمه د زرخرید په کلي کې د دغه کلي یو اوسیدونکي د چرګانو څو فارمونه جوړ کړي او په دې کار سره یې د دغه کلي یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. هغه وایي چې له خپل کار څخه د قناعت وړ ګټه ترلاسه کوي او د اسلامي امارت ملاتړ د خپلې پانګونې د بریالیتوب یو لامل ګڼي. مردم راضی هستیم به خاطر ازی که امنیت است، کدام مشکلی نیست، فقط همی دانه یک ذره قیمت است. در افغانستان دانه چی نمیشه، بسیار کم کیفیت است دانه از کشورهای خارج که میآید. همی دانه یک ذره کم کیفیت است، همی دانه یک ذره چیش استاندارد شوه. شپږ کاله کېږي چې دغه کار موږ شروع کړی دی او پکې روان استو په توکل د خدای. نو ښه دی اوس فعلا خو ګزاره کېږي. په همدې مهال د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوي دي. بل لور ته دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې بیلابیلو فارم لرونکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو سربیره د هغوی چرګانو ته د لوړ کیفیت او ارزانه خوراکي توکو زمینه هم برابره کړې ده. د چرګانو د فارمونو لپاره موږ انشاءالله په راتلونکي کې خوراکي مواد او دواګانې او سیمینارونه د مالدارۍ امریت لخوا انشاءالله موږ په پلان کې لرو چې دا به انشاءالله په راتلونکي کې دوی سره لازمي مرستې وکړو انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د پانګوالو له لورې په کندوز ولایت کې د چرګانو فارمونه زیات شوي چې له امله یې د عامو خلکو په اقتصادي وضعیت هم مثبته اغیزه کړې ده.